قدرمنو په ژوند کې سکارونه چې دي هغه په ښه طریقې سره هم کېدلی شي او په غصې سره په داسې طریقې سره هم کېدلی شي چې هغه ستاسو په ژوند کې مسایل نور هم زیات کړي. اکثره وخت نن سبا چې په کورونو کې مسایل کوم وي نو هغه خود ساختوینې خپله جوړ شوي وي. نن په دې ویډیو کې تاسو سره یو داسې خاص خبره شریکوم، یو داسې خاص موضوع باندې تاسو سره معلومات شریکوم چې دغه موضوع ډیره ضروری ده او دغه خاص خبره که هر خاوند په ځان کې راولي نو یقین وکړئ چې ستاسو ژوند به ګل ګلزار شي، ستاسو میرمن، ستاسو ښځه به ستاسو نه ځان قربان کړي. خو د دې دپاره ضروري ده چې تاسو دا کارونه په خپل ژوند کې په خپل ځان کې راولئ. د دې دپاره یو وړوکی مثال تاسو سره شریکوم چې دغه مثال زه کله تاسو سره شریک کړم نو تاسو په خپله باندې پوه شئ چې زه څه ویل غواړم. قدرمنو، فرض که تاسو داسې فکر وکړئ چې ستاسو میرمن تاسو نه پوښتنه وکړي، یعنی ستاسو ښځه ستاسو نه پوښتنه وکړي چې سړیه یا خاونده یا تاسو ته نوم اخلي، هر څه چې کوي تاسو ته ووایي چې زه تا ته کومې جامې راواخلم، کومې جامې تا ته استري کړم، ته کومې جامې اغوستل غواړې. نو په ځای د دې چې ته ووایې چې هغه جوړه راته راواخله نو که د دې په ځای په مخ باندې خندا راولي او ته خپل ژوند ملګري ته ووایې چې کومې جامې ستا خوښې وي همغه راته راواخله، زه ستا په خوښه باندې جامې اچوم. نو بیا ګورئ چې د میرمنې هغه مینه، محبت او خوشحالیانې څومره یو په دوه کېږي. ممکن چې ستاسو په جامو باندې عطر هم ولګوي او ستاسو دغه د ژوند ملګري چې دا په وړو وړو خبرو باندې خوشحالېږي. که تاسو دې سره د مینې اظهار وکړئ او د دې په ژوند کې خوشحالي راولئ. زما د دې ویډیو مقصد دا دی چې مینه، محبت، خوشحالي دا داسې خبرې دي چې دا ستاسو ژوند کې خوشحالیانې یو په دوه کولی شي. دې دپاره ضروري ده چې تاسو د صبر نه کار واخلئ. ځینې وخت د ښځې نه غلطیانې کېږي، د دغه غلطیانو تاسو معافي کوئ نو ستاسو ژوند به د خوشحالو ډکېږي. که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي او غواړئ په آینده کې هم تاسو سره همدغسې ښکلي معلومات او ویډیوګانې شریکې کړم نو ضرور زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ. په آینده وخت کې به هم تاسو سره په زړه پورې معلومات شریکېږي. یو جهان مننه.